دوستانو ولاړ یو د اتل افغان صاحب سره د هنرزار ټلویزیون دپاره ته یو څو غزلې موږ راپټوو. اتل صاحب یو غزل راته ووایه. مننه، ډېره مننه ظهیر صاحب. یو غزل دی، وایي ونې بوټي رقص کوي مستی را رسېدلې ده، ونې بوټي رقص کوي مستی را رسېدلې ده، آن تر ځنګلونو موسیقي را رسېدلې ده، ونې بوټي رقص کوي مستی را رسېدلې ده، آن تر ځنګلونو موسیقي را رسېدلې ده، او هله قیامت شو له قبرونو نه راوځئ، هله قیامت شو له قبرونو نه راوځئ، پاڅئ که نه بیرته زندگی را رسېدلې ده، هله قیامت شو د قبرونو نه راوځئ، پاڅئ که نه بیرته زندگی را رسېدلې ده، او څوک به دنیادار وي څوک به ناست د ښکلو خوا کې وي، څوک به دنیادار وي څوک به ناست د ښکلو خوا کې وي، ما ته خپله برخه شاعري را رسېدلې ده، او زه د خاموشۍ ټولو رمزونو نه خوند اخلمه، زه د خاموشۍ ټولو رمزونو نه خوند اخلمه، نن خو مې کوټې ته خاموشي را رسېدلې ده، او زړه دې زر ده چې لاسونه ترېنه تاو کړم او ښکلې کړم، زر ده چې لاسونه ترېنه تاو کړم او ښکلې کړم، ځمکې ته سپوږمۍ تر نیمایي را رسېدلې ده، اوس شاید په ډاګه کړم هغه پټې کیسې د ژوند، اوس شاید په ډاګه کړم هغه پټې کیسې د ژوند، اوس خو مې رګ رګ ته بېخودي را رسېدلې ده. ډېره مننه. ډېره مننه اتل صاحب، زموږ سره اوسئ، د داسې ښکلو ښکلو شاعرانو غزلونه به در خپروو. مننه.